السلام علیکم. که چېرې ستاسو اواز کې اواز مو خراب شي یا اواز مو کم شي نو د هغې څه وجوهات دي. ګوره کوم خلک ډېر زیات یخ اوبه څښي یا ډېر په تېزه باندې چغې وهي غوسه کوي یا داسې وکړي چې الټۍ وکړي الټو سره زور وکړي یا داسې ماحول کې کار کوي چې هلته دوړې ډېرې زیاتې وي نو هغه دوړې په حلق کې ونښلي په تالو کې ونښلي هغې سره هم کېږي. تروټ انفیکشن وشي یا نمرۍ کې څه زخم وشي هغې سره هم کېږي. ډېرې زیاتې یخ اوبو څښلو سره هم کېږي یا داسې یخنۍ موسم وي هغې سره هم کېږي یا د یخ ماحول نه یکدم ګرم ته مثال د AC ګاډۍ نه بهر وتل ګرمۍ کې یا د ګرمۍ نه یکدم AC ماحول ته راتل دې سره هم دا کېږي. دا دې وجوهات دي. دغسې د ساه په نالۍ کې انفیکشن وشي یا څوک ټوخېږي یا الټۍ وکړي ډېر زور سره نو دغه سره هم د اواز کینی. نزله او زکام سره او ټوخي سره هم اواز کینی. نو دغه وجوهات شو. د دې لپاره علاج چې کوم دی هغه تاسو ته ښیم. د ټول نه اول خو که چېرې تاسو اواز کینی بهتره دا دی تاسو ENT ډاکټر ته لاړ شئ. کوم چې د دې لپاره خاص ډاکټر وي هغه ته لاړ شئ او هغه ته ځان وښایي نو انشاءالله تاسو ته به ډېره ښه مشوره او ښه میډیسن میلاو شي. خو که چېرې تاسو معمولي مسلې وي یا تاسو تلل نه غواړئ نو هغې لپاره تاسو یو څو میډیسن خیر دا استعمال کوئ. یو خو په تړم اوبو کې به تاسو مالګه واچوئ 2 ګیلاس اوبه واخلئ هغه تړ مې کوئ هغې کې یو 2 چمچې مالګه واچوئ او هغې باندې غړغړۍ کوئ. هغې نه پس بیا نیمه ګنټه پس تاسو خوراک څښاک مه کوئ چې هغه ټکور په مرۍ کې پاتې شي. انشاءالله دې سره هم تاسو ډېر زیات فرق وشي. شنه لاچي چې کومه ده وړه لاچي راځي شنه اکثر موږ کافي کې استعمالو هغې خوراک چې کوم دی هغه هم ډېر بهتر دی د مرۍ صفایي لپاره د اواز لپاره. کوشش کوئ تاسو یخ اوبو نه پرهیز وکئ. که سګرټ څکئ سګرټ نه پرهیز وکئ نو که تاسو پرهیز وکئ انشاءالله بیا به دا ټوټکۍ کار کوي. که پرهیز نه کوئ بیا به کار نه کوي. دغسې دې سره هربل دوایي راځي سوالین ګولۍ دي هغه عام په سټورونو کې میلاویږي په ایروپیتک سټورونو کې میلاویږي هومیوپیتک هربل کې هغه راواخلئ هغه سهار ماښام استعمالوئ. ورسره توت سیاه شربت سیاه د ښه کمپنۍ راواخلئ هغه تاسو استعمال کړئ. 2-3 تاسو استعمال کړئ انشاءالله تاسو اواز به خپل نرمل حالت ته راشي. امید دی ویډیو مو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیو کتو لپاره ډاکټر شبیر پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. دا ویډیو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه. الله حافظ.